أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سورة البقرة یوسلو سلیرشتم نمبر آیات تے. د آیات نورستا واقعہ د ابراهیم علیه السلام راوړي د مختلفو فوایدو دپاره. یو دا چې دا به دلیل نقلی د بنی اسرائیلو دپاره چې د ملت د ابراهیم علیه السلام تابعداري وکړي او هغه قبول کړي. دویم د کعبه اوچت شان به ذکر کوي، د نبی صلی الله علیه وسلم بشارت او زیری به او داسې نور مختلف فواید پکې دي. وإذ ابتلا، او کله چې امتحان وکړلو ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې ربه رب داغه بکلمات په یو څو خبرو. کلمات نه مراد هغه وظایف او هغه اعمال دي چې الله رب العالمین هغه ته ښودلي وو. فأتمهن، نو پوره ادا کړل هغې لره، هغې پوره ادا کړل. قال ویل الله تعالی انی جاعلک، انی یقینا زه جاعلک ګرځوم تا للناس دپاره د خلکو اماما، امام ته یو پیشوا ګرځوم، یو امام دی ګرځوم. قال ویل ابراهیم علیه السلام ومن ذریت، یو د اولاد زمانه هم امامان وګرځوه یا الله. د اولادونو د امامت دپاره هم دعا وکړه، ولیکن الله رب العالمین اوس ورته تقسیم کوي چې ګوره ستا اولادونو کې به ظالمان هم راځي، هغوی ته به زما د الله اوس شامل نه وي. قال ویل الله تعالی لا ینالو نه رسیږي عهدي د الله اوس د امامت زما الظالمین ظالمانو ته. ظالمان خلق چې ستا په اولاد کې هغوی ته به زما د امامت د عهد نه رسیږي، او نیکانو خلکو ته به امامت ورکوم. وإذ جعلنا البیت مثابة للناس وامنا، اوس اوچت شان د بیت الله ذکر کوي. وإذ جعلنا البیت، او کله چې وګرځولو موږ البیت بیت الله هغه کور د الله، مثابة زید ثواب للناس دپاره د خلکو، و امنا او زید امن. واتخذو، دلته قلنا پټ دی مونږ ویلي، واتخذو ونیسئ من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم نه مسلن زید المانځه. مقام ابراهیم نه مراد هغه تیه ده چې ابراهیم علیه السلام په هغې باندې ودرېدلو د بیت الله په جوړولو کې، نو دغه زید المانځه ونیسئ. د وجې نه حدیث کې راځي طواف نه وروسته 2 رکعته دلته سنت دي چې انسان یې وکړي. نو واتخذو ونیسئ من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم نه مسلن زید المانځه. وعهدنا، او حکم وکړلو مونږه الی ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته، و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته، ان طهرا چې پاک ساتئ بیت یا کور زما للطائفین دپاره د طواف کوونکو، والعاکفین او دپاره د اعتکاف کوونکو، والرکع السجود او دپاره د رکوع کوونکو سجده کوونکو. وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، آیت کریمه کې اوس دعا د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي دپاره د اوسیدونکو د بیت الله. وإذ قال ابراهیم، او کله چې ویل ابراهیم علیه السلام رب ای رب زما اجعل وګرځوه هذا بلدن، هذا دا ځای، بلدن خار، آمنا امن والا، ځکه هغه وخت کې بیت الله جوړ شوی نه و او دلته آبادي نه وه، نو وایي چې دا ځای د یو ښار وګرځوه. ورزق او رزق ورکه اهله اوسیدونکي دې ته، من الثمرات د مختلف قسمه میوونه، د ډېرو قسمه میوونه ورته رزق ورکه. من هغه چاته آمنه چې ایمان لري منهم د دوی نه بالله په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت. دلته ابراهیم علیه السلام دا قید لګوي چې مؤمنانو ته رزق ورکه. دې د وجې نه چې مخکې دعا عامه وکړه، الله رب العالمین هغه دعا خاص کړه چې نه یوازې مؤمنانو ته امامت ورکوم. نو دلته اوس ابراهیم علیه السلام هم یوازې مؤمنانو ته د رزق تذکره وکړه. حال دا دی چې الله رب العالمین سنت دا دی چې رزق کفارو مسلمانانو ټولو ته ورکوي. دلته اوس الله رب العالمین ورته فرمایي، قال او فرمایل الله تعالی ومن کفر، او چا چې کفر وکړلو، فامتعه، نو فایده به ورکم هغه ته قلیلا
لږه موده هغه ته به مې یو څه فایده ورکومه ثم اضطره بیا په زور بوزم هغه لره الی عذاب النار عذاب د اور ته وبئس المصیر او ډېر بد دی ځای د ورتګ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل د آیت کې اوس د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام حالت د جوړولو د بیت الله ذکر کوي او د هغې دعا د قبولیت چې الله دا عمل زموږ نه قبول کا وإذ يرفع او کله چې پورته کولو ابراهیم علیه السلام القواعد هغه بنیادونه من البیت د بیت الله هغه د کور د الله او د کعبې بنیادونه پورته کول و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام نو دوی دا دعا کوله چې ربنا یا رب زمون تقبل قبول کی منا زمونږ دا عمل زمونږ نه قبول کی انک یقینا ته انت السمیع تا اوریدونکی ذات العلیم او پوهه ذاتي ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك دغه اوس بله دعا د ابراهیم علیه السلام ربنا یا رب زمونږ وجعلنا وګرځوه مونږ مسلمین غاړه کې ښودونکي لکه تا ته یا مسلمین اخلاص کوونکي لکه تا ته ومن ذریتنا او د اولاد زمونږ نه امتن یوه ډله مسلمتن اخلاص کوونکي لکه تا ته وارنا او وښایه مونږ ته مناسکنا هغه طریقې د عبادت زمونږ وتب علینا او مهرباني وکړه په مونږ باندې انک یقینا ته انت التواب ته توبه قبلونکی ذات الرحیم رحم کوونکی وروسته آیات کې اوس د نبی صلی الله علیه وسلم بارکی دعا کی ربنا یا رب زمونږ وبعث ولیږي فیهم په دوی کې رسولا یو رسول منهم د دوی د جنس نه یتلو چې لولي علیهم په دوی باندې آیاتک آیاتونه ستا آیاتونه په دوی باندې لولي ویعلمهم الکتاب او تعلیم به ورکوي دوی ته د کتاب دوی ته به د کتاب ښودنه کوي والحکمت او د سنتو ویزکیهم او پاکی به دوی لرا انک یقینا انت العزیز ته زورور الحکیم او حکمتون والای ته زورور ذات او د حکمتون والا ذات دی وروسته آیت کریمه کې اوس زجر ورکوي هغه خلکو ته چې هغوی د ملت د ابراهیم علیه السلام نه اعراض کړي دا ډېر بېعقله انسانان دي ومن یرغبو او مخ نه اړوي عن ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا من مگر هغه څوک صفحه چې قمقل کی نفسه ځان خپل ولقد او یقینا استفیناه غوره کړو موږ د لرا په دنیا په دنیا کې هغه ته الله رب العالمین دنیا کې ډېر اوچت شان ور کړو و انه او یقینا دی و فی الاخرته په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د کامیابونه وي یا با لمن الصالحین د نیکانو خلقو د جماعت او د ډلې نه وي اذ قال له ربه اسلم د آیات کې اوس علت ذکر کوي ابراهیم علیه السلام ولی الله رب العالمین غوره کړو وجه دا و چې هغه خو یو تابع بنده و که نه الله رب العالمین یو مخلص بنده و اذ قال کله چې ویلې له ده ته ربه رب ده اسلم اخلاص کوا تابع شه قال ده ویلې اسلمتو اخلاص کوم زه لرب العالمین د رب د مخلوقاتو دپاره ووصى بها ابراهیم بنیه ویعقوب آیات کې اوس الله رب العالمین رد کوي په یهودو او نصاراو باندې دوی به ویل یهودو او نصاراو وایي دا دین اسلام دا وایي د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام پورې خاص و الله پرې رد کوي چې ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خو په دې دین باندې خپلو زامنو ته وصیت کړی دی څنګه د هغه پورې خاص و ووصا وصیت کړی دی بها په دې کلمه توحید ابراهیم او ابراهیم علیه السلام بنیه خپلو زامنو ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام یا بنیه چې ای زامنو زما ان الله یقینا الله تعالی استفا غوره کړی دی لکم الدین ستاسې دپاره دین هغه دین د توحید او دین د اسلام فلا تموتن نو مرګ دې رانشي په تاسې باندې الا وانتم مگر په داسې حالت کې چې تاسې مسلمون غاړه کې ښودونکي یې او مسلمانان یستئ وروسته آیت کریمه کې الله رب العالمین رد کوي په یهودو او نصاراو چې دوی به ویلې وایي یعقوب علیه السلام په یهودیت او نصرانیت باندې وصیت کړی دی یهودو به ویلې په یهودیت یې وصیت کړی نصاراو به ویلې په نصرانیت یې کړی دی الله رب العالمین په باندې رد کوي چې آیا تاسې هغه وخت کې حاضر وایي چې یعقوب علیه السلام ته مرګ نږدې شولو نه هیڅکله نه
ام کنتم آیا وی تاسې شهداء حاضر اذ حضر کله چې نږدې شو یعقوب الموت یعقوب علیه السلام ته الموت مرګ اذ قال لبنیه اذ قال کله چې ویل لبنیه زامنو خپلو ته ما تعبدون د چا بندګي به کوئ من بعد وروسته زمانه قالو دوی ویلي نعبدو مونږ به بندګي کوو الهک د اله ستا و اله آبایک او د اله د پلارانو ستا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی او اسماعیل او اسماعیل علیه السلام دی او اسحاق او اسحاق علیه السلام دی الها واحده چې دا اله یو دی او یو معبود دی دا نه چې د هر یو پیغمبر جدا اله دی نه بلکې الها واحده معبود یو دی ونحن ومونږ له دی الله تعالی ته مسلمون غاړه کې خودون کیو یا مسلمون اخلاص کون کیو وروسته آیت کریمه کې بل رد په دوی باندې چې دوی به فخر کول په خپلو مشرانو باندې او خپلو نیکونو باندې او د هغوی په عمل باندې به اکتفا کوله چې په دوی باندې به موږ خلاص شو الله رب العالمین په دوی باندې رد کي تلک امتون دا یوه ډله ده قد خلت چې تېره شوې ده لها د هغوی لره ما کسبت بدله د هغه عمل ده چې کسب یې کړی ولکم او د ستاسې دپاره به ما بدله د هغه وي کسبتم چې تاسې کسب کړی دی هغوی چې څه عمل کړی دی نو هغوی ته به د هغوی بدله ملاویږي او تاسې ته به د ستاسې د عمل بدله ملاویږي ولا تسألون او پوښتنه به نشي کېدلی عما په باره د هغه اعمالو کې کانو یعملون چې دوی کولو هغې باره کې به ستاسې نه پوښتنه نشي کېدلی وقالو کونو هودا او نصارا تهتدو دې کې هم زجر دی دا مختلف زجرونه د یهودیانو ته زجر دی په دعوت کول منحرف دین ته د خپل یهودیت او نصرانیت ته دعوت کولو یهودو به ویلې راشي یهودیت ومنئ تاسې به په هدایت باندې شئ نصاراو به نصرانیت ته خلک دعوت کول نو الله رب العالمین په باندې رد کړي بلکې ملت د ابراهیم علیه السلام تابعداري وکړي چې هغه کلک په توحید باندې وقالو او وایي دوی کونو شیهودا یهودیان او نصارا یا نصارا تهتدو نو تاسې به په هدایت شئ قل ورته ووایه بل ملت ابراهیم بلکې مونږ تابعداري کوو د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې هغه کلک په توحید کلک موحدو وما کان او نو هغه من المشرکین د مشرکانو د ډلې نه قولوا آمنا ووایئ تاسې آمنا مونږ ایمان راوړی بالله په الله باندې وما او په هغه څه باندې انزله چې نازل کړی شوي دي الینا مونږ ته وما او په هغه څه باندې انزله چې نازل کړی شوي دي الی ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق او اسحاق علیه السلام ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام ته والاسباط او اولاد د هغې ته وما او په هغه څه اوتیه چې ورکړی شوي دي موسی علیه السلام ته و عیسی او عیسی علیه السلام ته وما او په هغه څه اوتیه چې ورکړی شوي دي النبیونه پیغمبرانو ته من ربهم د طرفه د رب د دوی نه لا نفرقو جدایي نه کوو فرق نه کوو مونږ بین احد په مابین د هیڅ چا کې منهم د دوی نه مونږ په ایمان راوړلو کې په هیڅ چا کې فرق او جدایي نه راولو ونحنو او مونږ له د الله ته مسلمون اخلاص کوونکي یو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اوس د ایمان معیار ذکر کوي چې د صحابه کرامو په شان ته ایمان راوړئ نو تاسې به په هدایت باندې شئ فإن آمنوا پس که چیرې دوی ایمان راوړلو بمثل ما آمنتم په شان د هغه چې ایمان راوړی تاسې به په هغې سره فقد اهتدوا نو دوی به په هدایت باندې شي نو دوی به په سمه لار باندې روان شي وإن تولوا او که دوی مخ وګرځولو فإنما هم نو یقینا دوی فی شقاق په سخت اختلاف کې دي او په سخته دشمنۍ کې دي فسیکفیکا پس زر ده چې کافي به شي تا لره هم الله د دوی نه الله تعالی وهو السمیع العلیم او دا الله تعالی اوریدونکی او پوهه ذات دی دا هغه آیات دی چې کله عثمان رضی الله عنه د خوارجو شهید کولو نو مفسرین وایي چې د عثمان رضی الله عنه د وینې څاڅکې په دې ټکي باندې ولیدل چې فسیکفیکهم الله زر ده چې تا دپاره به کافي شي د دوی نه الله رب العالمین دا یو بشارت او زیری و د هغه دپاره چې الله رب العالمین به ستا انتقام د دې ظالمانو نه اخلي صبغت الله د آیت کریمه کې الله رب العالمین رد کوي په نصاراو باندې او خاص طور د دوی په یو غلط رواج باندې دوی به چې کله یو ماشوم پیدا شول یا به څوک نصراني کېدلو یو خاص قسمه اوبه به جوړې کړې وي نو هغه کې به د غسل کولو هغه کې به دې ته غوپې ورکولې او بیا به ویلې چې اوس
د نصرانی شلو، په حق دین باندې شلو. الله رب العالمین په دې باندې رد کوي چې د الله رب العالمین رنگ دا مهم دی، د الله د دین رنگ دا مهم دی، دا ظاهري رنگونه دا څه فایده نه کوي. صبغة الله دا نمخ کې تقدیر دی، مختلف تقدیرات مفسرین راوستی دي. یا الزمو لازمو نسی صبغة الله رنگ د الله، یا معنا دا چې اقبلو قبول کوي صبغة الله هغه رنگ د الله. یا اتبعو تابعداري وکي صبغة الله د رنگ د الله تعالی. صبغة الله نه مراد دین د الله تعالی دی، هغه فطرت دی چې هغه باندې الله رب العالمین د انسانان پیدا کړی دي. نو قبول کوي تاسو هغه رنگ د الله. ومن احسن سوق د ډیر خیسته من الله د الله تعالی نه صبغتن پرنګ کولو کې. ونحن له او موږ دی الله لرا عابدون بندگی کوونکیو. قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربکم. ایت کریمه کې الله رب العالمین زجر ورکوي دوی ته په باطله محاجه باندې، په باطله باندې جګړه کوي. قل ورته ووایه پیغمبره تحاجوننا آیا تاسې جګړه کوئ موږ سره فی الله په باره د توحید د الله کې، الله توحید کې موږ سره جګړه کوئ. وهو ربنا او حال دا دی چې هغه رب زموږ دی، وربکم او رب ستاسې دی. ولنا او زموږ دپاره اعمالنا عملونه زموږ دي، ولکم او د ستاسې دپاره اعمالکم عملونه ستاسې دي. ونحن له او موږ دی الله لره مخلصون اخلاص کوونکي یو. وروسته آیت کریمه کې بل رد کوي الله رب العالمین چې دوی به ویلې ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام وایي دوی یهودو او نصاراو به ویلې وایي دا نصرانیانو. الله رب العالمین په دوی باندې رد کوي. ام تقولون یا وایي تاسې ان ابراهیم چې یقینا ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام و اسحاق او اسحاق علیه السلام و یعقوب او یعقوب علیه السلام والاسباط او اولاد داغی کانو هودا یهودیان او نصارا یا نصارا. قل ورته ووایه انتم آیا تاسې اعلم ډېر پوهه یاست یم الله که الله تعالی، تاسې ډېر ښه پوهېږئ که الله. نو ښکاره خبره ده چې الله رب العالمین ښه پوهېږي او الله رب العالمین د دې وضاحت کړی دی چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام دوی یهود او نصارا نه وو. ومن اظلم او څوک دی ډېر لوی ظالم ممن دا چا نه کتمه چې پټوي شهادتن ګواهي عنده چې د سره ده من الله د طرفه د الله نه. دوی ښه پوهېدل چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام یهود او نصارا نه وو. د دې خبرې ګواهي او د دې خبرې علم د دوی سره خدای پټوله، دا ډېر لوی ظالمان دي. وما الله او نه دی الله تعالی بغافل نه خبر عما دا هغه نه تعملون چې تاسې کوئ. وروسته آیت کریمه کې الله رب العالمین رد کوي په دوی باندې تلک امة قد خلت، او دا یې دوباره راوړلو، مکرر یې راوړلو. دې کې مختلفې وجې اهل علم ذکر کړي دي. یو وجه اهل علم دا ذکر کړی ده چې مخکې آیت کریمه کې رد په دوی باندې چې دوی به د نجات دعوه کوله د مشرانو په عملونو باندې، او دلته رد دی د دوی په فخر کولو باندې چې په مشرانو باندې به فخر کولو. دا یو وجه علماو ذکر کړی ده. دویم وجه مفسرینو دا ذکر کړی ده چې مخکې د امت نه مراد عام مشران د دوی وو، او دې آیت کریمه کې صرف انبیا علیهم السلام مراد دي. تلک امة دا یوه ډله ده قد خلت چې تېره شوې ده، لها د هغوی لره ما کسبت بدله د هغه عمل ده چې کسب یې کړی، ولکم او د ستاسې دپاره به ما بدله د هغه وي کسبتم چې تاسې کسب کړی دی. هغوی چې څه عمل کړی دی نو هغوی ته به د هغوی بدله میلاویږي، او تاسې ته به د ستاسې د عمل بدله میلاویږي. ولا تسألون او پوښتنه به نشي کېدلی عما په باره د هغه اعمالو کې کانو یعملون چې دوی کولو، هغې باره کې به ستاسې نه پوښتنه نشي کېدلی. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد